سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو، دې نه بعد به چې کوم دی زه ستاسو د ټولو پوښتنو جوابونه درکوم. تاسو ټولو د پوښتنو په اړه چې کوم دی زه به ویډیوګانې جوړوم او تاسو ته به په خپل وخت چې کوم دی انشاءالله ټول معلومات زه تاسو ته دررسوم. نننۍ چې کومه ویډیو ده هغه ډېره زیاته ضروري ده. وفي چې کوم دی یو نوی قانون معرفي کړی دی. دا هغه ټولو ملګرو دپاره دغه نننۍ ویډیو ډېره ضروري ده چې څوک دوماندیزي دي یا چا تازه اسناد اخیستي او تر اوسه پورې دوی د اوفي سره تړلي، نو دا هغو دپاره ډېر ضروري او یو مهم خبر دی، یو مهم او اړین قانون دی. باید ټول تاسو د دې قانون نه خبر شئ او هغه کوم ملګري چې نوي راغلي یا دوی اسناد اخیستي تازه او دوی تر اوسه پورې د اوفي سره تړلي نو د دې قانون نه باید دوی زر تر زره خبر شي. دا قانون چې کوم دی اوفي نوی معرفي کړی دی، بالکل تازه ورځو کې دا قانون چې کوم دی نوی اوفي د طرفه معرفي شوی دی. دا قانون دا دی چې هغه ملګري چې دوی نه مخکې به دوی کله د اوفي په کارت باندې چې کومې روپۍ دی اخلي د اوفي نه دوی ته به راتللي، نو بعضې ملګرو چې کوم دی دوی به خپلې پیسې ټرانسفر کولې دلته د یو ځای نه بل ځای ته خپلو ملګرو ته، تر څو دوی دغه پیسې چې کوم دی کیش یا نغدې واخلي. دې نه بعد که د دغه نوي قانون لاندې د دې نه بعد که هر ملګری دغه پیسې د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کوي تر څو دوی دغه پیسې نغدې یا کیش واخلي، نو د دوی کارت چې کوم دی به هغه به اټومیټک ډول باندې بلاک کېږي. نوی قانون چې کوم دی هغه دا دی، زه دغه خبره بیا یو ځلې تکراروم، هغه ملګري که چېرې دوی غواړي دغه پیسې نغدې یا کیش وباسي او د دې ځای نه یو ملګري د دې ځای نه بل ځای ته د یو ملګري نه بل ملګري ته دوی ټرانسفر کول غواړي تر څو دغه پیسې نغدې واخلي، نو دوی کارت چې کوم دی هغه بلاک کېږي. نو تاسو هیڅ وخت دې نه بعد د اوفي په کارت کوشش مه کوئ چې پیسې پرې ټرانسفر کړئ د یو ځای نه بل ځای نه، ځکه چې ستاسو کارت چې کوم دی هغه به بلاک کېږي. او چې هر کله چې دغه کارت ستاسو بلاک کېږي طبیعي خبره تاسو بیا اوفي ته ورځئ، نو چې کله اوفي ته ورځئ نو تاسو به بیا د دې خبرې سپیناوی ورکوئ چې دغه پیسې تاسو چا ته ټرانسفر کولې، ولې مو ټرانسفر کولې، نو بیا به طبیعي خبره تاسو نه پوښتنه کېږي. بیا ستاسو ته کارت درکولو یا نه درکولو د دې په اړه چې کوم دی هغه به اوفي فیصله کوي. هغه څه کېږي دا د اوفي په لاس کې ده. ولې قانون دا دی چې باید تاسو خبر اوسئ. دې نه بعد چې کوم دی تاسو د خپل اوفي کارت نه چې کوم دی پیسې نشئ ټرانسفر کولی. که چیرې تاسو ټرانسفر کوئ نو ستاسو کارت چې کوم دی هغه به اټومیټک ډول باندې بلاک کېږي. نو دغه قانون په اړه باندې باید تاسو ټول ملګري خبر کړئ، هغه ملګري چې هغو سره د اوفي کارډونه وي او دوی ته چې کوم هغه یو خاص مقدار د روپو پیسو ټاکلی شوی دی، اوفي چې کوم ورکوي تر څو دوی پرې دلته خپل ژوند چې کوم دی هغه نورمال ډول باندې مخکې اوسي. نو هغه کارډونه چې کوم دی که چېرې تاسو ټرانسفر کوئ نو هغه کارډونه ستاسو بلاک کېږي. دغه نوی قانون اوس اوفي چې کوم دی تازه ورځو کې معرفي کړی دی. نو تاسو کوشش وکئ چې کوم ملګري دغه کارډونه لري هغو ته دا ووایئ، دا خبر ورسوئ، دغه موضوع ورسره شریکه کړئ، دغه قانون ورسره شریک کړئ تر څو دوی دلته ژوند کې چې کوم دی مشکلاتو سره مخ نه شي. ځکه دغه کومې روپۍ چې موږ له کوم مقدار روپۍ چې موږ له اوفي دلته دومندزیل ته ورکوي، هغه ملګرو ته چې نوي راغلي دوی ته ورکوي دغه روپۍ، دغه مقدار روپۍ چې کوم دي دا ډېر یو کم مقدار روپۍ دي. دا دومره روپۍ دي چې تاسو پرې خپل ژوند دلته کولی شئ، خپل خوراک، پوشاک، خپل استوګنځی کې تاسو اوسېدلی شئ او تاسو پرې ځان نه خوراک پوشاک برابرولی شئ. که چېرې دا یو میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې بلاک کېږي نو تاسو مشکلاتو سره یا دغه روپۍ تاسو باندې بندېږي نو تاسو ژوند دلته ډېر سختېږي، تاسو مشکلاتو سره مخ کېدی شئ. ښه خبره دا ده چې تاسو احتیاط وکړئ او په دغه کارت باندې چې کوم دی تاسو ټرانسفر مه کوئ. که چېرې تاسو کوئ نو ستاسو کارت به هغه بلاک کېږي. نو ملګرو دغه موضوع دا ډېره اړینه موضوع، دا نوی د اوفي یو ډېر اړین او ضروري قانون و. دغه مې تاسو سره شریکوو. که تاسو څه پوښتنه لرئ نو هغه تاسو دلته د زما یوټیوب چینل باندې د کمنټ په برخه کې تاسو کولی شئ او انشاءالله زه به ستاسو د پوښتنو جواب چې کوم دی هغه د ویډیو په شکل درکوم. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو باندې په لاس سپارم.